د یو بل پاکستانی سیاستدان هم غلطه او فحاش ویډیو راغله. مشهورې ټیک ټاکرې د پاکستان د موجوده وزیر داخله رانا ثناءالله ویډیو اپلوډ کړه. په دې ویډیو کې د حریم شاه همدا پوره لوڅه او بربنډه ویډیو درخیمه. تاسو یې پخپله وګورئ چې له حریم شاه سره دغه کس رانا ثناءالله دی او که بل څوک. مشهوره پښتنه ټیک ټاکره حریم شاه خو به تاسو ټول پیژنئ چې وخت نا وخته په ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې اپلوډ کوي چې د پاکستانی سیاستدانو سره تړلې وي او غواړي چې د پاکستان سیاستدان ټارګټ کړي او وخت نا وخته یوه نیمه ویډیو خپروي او پکې ښایي چې دا د پاکستان پلانی سیاستدان دی او دا پلانی. همداسې یې دا د اوس یوه تازه ویډیو اپلوډ کړې ده چې پکې ښکاري له یو سړي سره په یوه کمره کې فل ځان بربنډ کړی دی او همدا غلط او ناروا کارونه ورسره کوي. ملګرو څو ورځې وړاندې چې په پاکستان کې انټرنیټ بند شوی و نو دغه پښتنې ټیک ټاکرې حریم شاه وارنینګ ورکړی و چې که انټرنیټ خلاص نشي نو زه به د پاکستان وزیر داخله رانا ثناءالله فل بربنډه ویډیو اپلوډ کړم. نو بیا همداسې د حریم شاه د همدغه ټویټ نه وروسته سمدستي په پاکستان کې انټرنیټ فعاله شو او خلک هم ورته حق حیران شو چې د دې انټرنیټ خلاصېدل د حریم شاه له ټویټ سره څه لینک شته او که نه. او خلکو دا هم ویل چې له حریم شاه سره د رانا ثناءالله داسې څه قسم ویډیو ده چې داسې زر یې انټرنیټ فعاله کړ. ملګرو اوس یوه نوې ویډیو په سوشل میډیا حریم شاه اپلوډ کړې ده چې پکې وایي چې دا د رانا ثناءالله ویډیو ده. په انټرنیټ او سوشل میډیا باندې ډیره زیاته چلیږي او خلک یې په واتساپ او مسنجر باندې یو بل ته ورسینډ کوي. قدرمن لیدونکو د دې ویډیو په اړه تر اوسه پورې د پاکستان وزیر داخله رانا ثناءالله هیڅ هم نه دی ویلي، خو کله چې موږ دغه پوره ویډیو وکتله نو موږ ته دا معلومه شوه چې دا رانا ثناءالله نه بلکې له حریم شاه سره د رانا ثناءالله په شان یو بل کس له حریم شاه سره په کمره کې ځان بربنډ کړی دی او همدا غلط کار ورسره کوي. قدرمن لیدونکو اخر سړی حیران شي چې په یو اسلامي جمهوریه ملک کې داسې قسم حالات روان دي چې ورځ تر بلې دا یو نه یو کس داسې غلطه او فحاشه ویډیو وایرل شي. ملګرو که غواړئ چې تاسو هم د حریم شاه همدا لوڅه او بربنډه ویډیو وګورئ او په اړه یې پوه شئ چې له حریم شاه سره دا غلط کار څوک کوي نو موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د حریم شاه همدا پوره لوڅه او بربنډه ویډیو درولېږو او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.